بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې زما پر مور باندې حج فرض نه، زه اوس په مور پسې حج بدل کول غواړم، نو دغه حج بدل پسې غوره دی چې وای کمه او که دغه د حج بدل پیسې پر یو بل ځای خیرات صدقه کم، په یو مسجد په جوړ کم یا یو مدرسې په تعمیر کې ولګوم، دا به ښه وي. فتاوی قاسمیه جلد نمبر 11 صفحه نمبر 380 هغه لیکلي دي چې کله ستا پر مور باندې حج فرض نه دی، حج نو پر فرض، نو د مور د طرفه سه حج بدل کول پر ځای باندې که چیرې دغه پیسې په یو مسجد کې یا د یو مدرسې په تعمیر کې ولګوې چې صدقه جاریه جوړه سي. اوس مدرسه کې سبقان وایي، مور ته به ثواب روان، په مسجد کې خلک لمونځ کوي، مور ته به ثواب روان، نو همیشه به دا صدقه جاریه وي، دا قریب دا موله به ثواب روان. په حواله سره د فتاوی محمودیه جلد نمبر 10 صفحه نمبر 490، دغه رنګه شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 421. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.